افغان ځوانان یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو لوبډلې پر وړاندې نن ډیره زبردسته بهترینه توپ اچونه روانه کړې ده چې د متحده عربي اماراتو د توپونکو څخه لاره ورکه کړې ده. افغان ځوانانو په نن سیالۍ کې ډیره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړې چې متحده عربي اماراتو لوبډله تر دا مهاله 2 منډې لري او خپل مهم لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. د نن سیالۍ ټاس متحده عربي اماراتو 19 کلنې لوبډلې وګټي چې په خپله د توپ وهنې پریکړه وکړه. تر دا مهاله 20 اورونه پای ته رسېدلي دي. د متحده عربي اماراتو لوبډلې 2 منډې د خپل لوبغاړي د لاسه ورکړي دي. واقعا افغان توپ اچوونکو په نن سیالۍ کې ډیره زبردسته بهترینه سیالۍ ترسره کړه. افغان ځوانانو په دغه 3 اړخیزه سیریز کې صرف یوه لوبه د پاکستان لوبډلې پر وړاندې بایللې ده، خو 2 سیالۍ بیا ګټلې دي. نن به انشاءالله افغان لوبغاړي یو ځل بیا بریا ترلاسه کوي.